له زړګي چې وینې وڅڅوم بیت شي له زړګي چې وینې وڅڅوم بیت شي زمانې زما نقصان ته خو دې خیال ده د ادب کڅ ادبي هنري او فرهنګي پاڼې درنو قدرمنو زړه ته رانږدې اورېدونکو او لیدونکو سلامونه مینه نیک هیلې او نیک پیرزوینې مې ومنئ هیله ده چې روغ رمټ او د ژوند په ټولو چارو کې به بریالي سرلوړي او مخکښ یاست دا دی یو ځل بیا د یو بل شاعرانه بنډار او ادبي مرکې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یو له یو ځوان شاعر لیکوال او زموږ د ادبي بنډارونو ملګری ظهیر شریف زوی صاحب سره د زړه خواله کوو له ده شعرونه اورو خبرې اورو د ده خاطرات اورو د شعر په حواله د ده بیلابیل نظریات به تاسو سره شریک کړو او تاسو ته به په انځوریزه بڼه در وښایو نو دا چې دغه خپرونه تاسو لپاره کوو هیله ده د پام وړ مو وګرځي بلنه ورکوو ظهیر شریف زوی ته تر څو له تاسو سره د پیل وینا او تاسو سره ستړي مشي وکړي ډېره مننه کور اباد احسان منس په لومړي سر کې خو تاسې ته او د ادب کس د ادبي خپرونې د پاڼې ټولو مینوالو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم رب مو ښاد لره ډېره مننه شریف زوی صاحب چې راغلی او موږ ته مو وخت راکړي تر څو له تاسو سره د زړه خواله وکړو ستاسو شاعري واورو هیله کوم خوشحاله اوسئ زه خپله هم ډېر خوشحاله یم چې له تاسو سره یم او دا چې ادبي بنډار دی نو لا ډېر خوند به وکړي ډېره مننه راځه خبرې ډېرې زیاتې نه اوږدوو ځکه څومره چې مرکه لنډه وي همغومره د لیدونکو د پام وړ ګرځي په پیل کې ستاسو یو هنري شعر اورو بیا به خبرې وغځوو بېلابېل موضوعاتو به تاسو سره خبرې وکړو ستاسې نظریات به له ځانه سره واخلو نو په پیل کې مو یو غزل داسې هنري غزل اورو چې تنده خړوبه کړي ولې نه حتما خدای پاک دې وکړي چې ستاسې خوښ شي د مینوالو خوښ شي ارشاد یو غزل دی وایي اور بل شوی دی او ښه ورباندې سوځي اور بل شوی دی او ښه ورباندې سوځي اور بل شوی دی او ښه ورباندې سوځي پښتانه لکه واښه ورباندې سوځي ډېره دي او سرې لمبې تر کاله را رسېدلي که بیداره نه شول مړه ورباندې سوځي سرې لمبې تر کاله را رسېدلي که بیداره نه شول مړه ورباندې سوځي او رانسکور دي لکه غرونه خلک رانسکور دي لکه غرونه خلک ډېره مننه رانسکور دي لکه غرونه خلک هیڅوک نشته چې زړه ورباندې سوځي او کله کله مې په زړه باندې ظالم شم کله کله مې ماغزه ورباندې سوځي کله کله مې په زړه باندې ظالم شم کله کله مې ماغزه ورباندې سوځي او ستا د حسن ننداره کولی نشم ستا د حسن ننداره کولی نشم زما سترګې یو باڼه ورباندې سوځي او د ظهیر زړه کې د اور په شان خبرې د ظهیر زړه کې د اور په شان خبرې د ظهیر ژبه او خوله ورباندې سوځي ډېره ما وویل چې ظهیر صاحب هنري شعر لیکي ښکلی شعر لیکي د خپلو خیالاتو د زړه د خوارو ناخوارو خبرې په لفظونو رانغاړي څنګه مو چې شعر واورېده حمید مومن وایي چې شعر نه دی دا خوناب د زخمي زړه دی شعر نه دی دا خوناب د زخمي زړه دی یا وتلی دستي دم له خولې د مړه دی نو شعر داسې پکار دی چې ښه وپیل سي ټولې مزایاوې او ټولې خواوې د شعر راونغاړل شي او بیا وړاندې شي دقیقا راځه له تا اورو چې هغه کومه انګېزه وه چې شعر ته دې مخه کړه او شعر دې څنګه پیدا کړي که واقعیت ته راشو احسان من صاحب شعر به ما نه پیدا کړی شعر به زه پیدا کړی تقریبا زه د نهم ټولګي زده کوونکی وم او فطرتي مینه به ورته ووایو ځکه چې د شعر سره زموږ فطرتي مینه وه ترانې به مو ویلي په مکتب کې نو د دغه ترانو د ویلو له وجې نه د شعر سره مخ شو کله کله به موږ خپل هم بعضې الفاظ لیکل په موزون ډول باندې نو هماغه وجه وه چې تر ننه پورې شعر لیکو شعر دې ولې ولیکئ ضرورت یې چې وړتیا یې څه
ضرورت زما د زړه خبره وه چې باید په واضح ډول په هغه انداز باندې په هغه هنري انداز چې اثر ولري په خلکو کې. دغه د زړه خبره مینه وه، ټولنیزې ناخوالې وي، سیاستونه وو، د وطن خوالې ناخوالې وي، نور څه و داسې چې ته یې وهڅوه؟ دغه ټول حالتونه چې سړی راجمع کړي، که مینه ده، که نفرت دی، جنګ دی، سوله ده، امن دی، او دا ټول د شعر برخه ده. یوازې شعر د مینې دپاره نه لیکل کېږي چې سړی دی مینه پکې یاده کړي. ما ځکه دا ټول درغبر کړل چې ستا په شعر کې زه د پښتنو د محرومیت خبرې ډېرې اورم، عشق هم اورم، خو هغه څه چې د خپلې ټولنې تاسې ځورېږي هغه بار بار تر سترګو کېږي ستاسې په شاعرۍ کې. طبعا د دې ټولنې وګړي یو، څه چې په دې ټولنه کې پیښیږي او څه چې موږ ګورو وینو یې، نو دا ډېر خوند راکوي چې دغه حالات سړی د شعر په ژبه باندې وړاندې کړي. او د شعر ژبه داسې یوه ژبه ده چې په کاڼو زړونو کې هم لاره کوي، همدغسې نو باید اثر ولري او خوږه ژبه ده. بلکل. د شریف زوی نه بل غزل اورو چې خوشحاله اوسئ احسانمن صاحب، ډېره مننه. یو غزل به درته ویم، وایي بې مینې نه دي په ښایست کې هم مثال نه لري. بې مینې نه دي په ښایست کې هم مثال نه لري. بې مینې نه دي په ښایست کې هم مثال نه لري، په دې وطن کې داسې خلک شته چې سیال نه لري. واه بېشک ډېره. او هغوی د ژوند په ارزښت څه پوهېږي، ژوند څه معنا. هغوی د ژوند په ارزښت څه پوهېږي، ژوند څه معنا. ډېره مننه. هغوی د ژوند په ارزښت څه پوهېږي، ژوند څه معنا. څوک چې احساس او عاطفه نه لري، خیال نه لري. ډېره لري. او زورور خلک په خپل عمر ګمان داسې کوي، زورور خلک په خپل عمر ګمان داسې کوي چې زموږ ژوند به تل دوام لري، زوال نه لري. واه واه بېشک ډېره. او چیرته چې زم دغه خبره مې معنی وګرځي، دوی پښتانه دي او دوی ووژنئ وبال نه لري. ډېره لیدی دغه حال دی. ډېره مننه. چیرته چې زم دغه خبره مې معنی وګرځي، دوی پښتانه دي او دوی ووژنئ وبال نه لري. او ستا له غزل 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 ځوانۍ غزل جوړوي. ستا له غزل 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 ځوانۍ غزل جوړوي. ډېره مننه. ستا زهیر بل کوم هنر نه لري، کمال نه لري. واه ډېره مننه. ډېره. د دې وکړي چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي. ډېره لوی غزل و، ډېره په زړه پورې هنري غزل مو اورېده. نو شریف زوی صاحب داسې خوندوره شاعري کوي، موږ هم نن موندلی دی، پر لاس راغلی دی. ما وایي چې دا غمی باید په خاورو کې پاتې نه سي او پښتانه یې وپېژني. موخه مو دا ده چې وګرځو د خپلو فرهنګیانو پسې، خپلو ځوانو شاعرانو پسې، تر څو یې تاسو ته د ادب کڅ په هنداره باندې در وښایو. راځه دا هم راته ووایه، د نوښتونو خبره مې وکړه، څومره اړین دی نوښت په شعر کې؟ نوښت یعنې مثال یې نشته دی څومره اړین دی. ډېری وایي چې اړین دی، ډېری وایي روح دی، واقعیت دی. د شعر دپاره واقعیت چې روح دی. نو چې کله د نوښت په شعر کې نو لکه یو بې روحه جسد، نو څوک به په لیدو خوښ نه شي. دغسې ده. اړین هم دی. کله چې موږ نوې خبره ونه کړو نو شعر هېڅ معنا نه لري. یعنې ژوول سوي خبرې څه دي چې بیا بیا یې راواخلو، هغه انځورونه، هغه تشبیهات او استعارې او کنایې چې څو ځلې سولیدلي بیا راواخیستل شي. که په نوي انداز راواخیستل شي ښه خبره ده، او که زړې خبرې بیا سولیدلې که شخوند پرې وکړو مزه نه لري. راځه دا هم راته ووایه چې د شعر دپاره نور داسې څه مهمه دي چې شعر پرې لا خوندور؟ د شعر دپاره احساس ډېر مهم دی، پاک احساس. هغه احساس موږ تاسو مخکې مې یادونه وکړله چې نوښت لکه د روح په شان اړین دی په شعر کې. نو احساس هم د شعر روح دی. چې کله د احساس پاک او احساس د ښه قوي تخیل فکر، نو دا قوي شعر دی. احسانمن صاحب هغه څه چې موږ مخکې یادونه وکړله چې د شعر دپاره نوښت او قوي احساس او تخیل پکار دی که نه، نو خدای دې وکړي چې زما په دې غزل کې موجود دي. راځه وي به حتما. یو غزل دی وایي په خندا څوک او په فریاد څوک دی. په خندا څوک او په فریاد څوک دی، ستا له خونکار نظر آزاد څوک دی. په ډېر هنر د خلکو زړونه اخلي، په دې هنر کې د استاد څوک دی. په ډېر هنر د خلکو زړونه اخلي، په دې هنر کې د استاد څوک دی.
راځه چې دواړه آینې ته مخ شو بدرنګه شوی مونږ کې زیات څوک دی راځه چې دواړه آینې ته مخ شو بدرنګه شوی مونږ کې زیات څوک دی زما او ستا په محبت کې یاره زما او ستا په محبت کې یاره مننه زما او ستا په محبت کې یاره د بلتانو غوندې آباد څوک دی زما او ستا په محبت کې یاره زما او ستا په محبت کې یاره د بلتانو غوندې آباد څوک دی او ژونده خفه نشې رښتیا ووایه ژونده خفه نشې رښتیا ووایه ژونده خفه نشې رښتیا ووایه ته یې که زه یمه برباد څوک دی ژونده خفه نشې رښتیا ووایه ته یې که زه یمه برباد څوک دی زهیره زړه په کور دننه څوک خوري زهیره زړه په کور دننه څوک خوري او مسافر له خپل هیواد څوک نو دا غزل ډېره دی شعر خوشبو به خود زموږ د لفظونو هر دماغ ته رسي خوشبو به خود زموږ د لفظونو هر دماغ ته رسي لکه شبنم د ګل د شونډو په هر بام ولاړي ډېر ښه دی په زړه پورې راځه خبرې ډېرې نه اوږدومه چې مینهوال ستړي نه شي ستا د شاعرۍ اورېدل به غواړي په دې برخه کې ځوانو شاعرانو ته پیغام اخلم څه پیغام به ورته لري ځوانو شاعرانو ته خو زما دا پیغام دی په اوس وخت کې چې موږ څومره شاعران ګورو وینو یې نو شعر منفي اړخ ته باید څوک بونه ځي او زما توصیه او پیغام همدا د ځوانانو ته چې راتلونکي نسل ته باید داسې یو پیغام پرېښودل شي چې هغه د پرمختګ وي هغه د محبت وي او هغه د سولې وي یعنې په شعر کې پیغام نغښتی وي ډېر مننه شریف زوی صاحب چې وخت مو راکړئ څو شېبې مو بنډار در سره وکړ خوندوره خپرونه وه انشاءالله د مینهوالو به ډېره د پام وړ ګرځېدلې وي خو تر مخکې وړاندې ستا یو غزل بل هم اورو نو اختیار لري چې کوم غزل تا سره دی او هغه مینهوالو ته ډالۍ کړي کور آباد خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ سلمان صاحب زه خپله هم ډېر خوشحاله شوم چې بنډار مو وکړ د مینې تنده مو ماته شوه اوس اندازه کمزوری شي د لمر د رانیوونه سړی لویږي کمزوری شي د لمر د رانیوونه سړی لویږي کمزوری شي د لمر د رانیوونه سړی لویږي منم د یار په لټه کې د خپو نه سړی لویږي او په مینه کې تر عرشه رسېدلي دي ډېر خلک په مینه کې تر عرشه رسېدلي دي ډېر خلک په مینه کې تر عرشه رسېدلي دي ډېر خلک خو ډېر پکې د لوړو لوړو غرونه سړی لویږي او تا هر څه که ویل زه به د صبر نه کار اخلم تا هر څه که ویل زه به د صبر نه کار اخلم اشنا په محبت کې د پښتو نه سړی لویږي او ټول عمر به په مینه کې له خوب ځینې وزګار شي ټول عمر به په مینه کې له خوب ځینې وزګار شي لږ وار وکړه د سترګو پټېدو نه سړی لویږي او زړګی به دې د مخکې په څېر نه ساتي زهیره زړګی به دې د مخکې په څېر نه ساتي زهیره وړو وړو خبرو نه ګیلو نه سړی لویږي ډېره دې په زړه پورې شعر و دا و زهیر صاحب چې تاسې سره مو څو شېبې مخامخ در وښودې او د ده شاعري مو در باندې ولوروله تر څو تاسې دا وپېژنئ او شعر هم د پښتنو تر زړونو او د غوږونو تر پردو ورسېږي پر دې باید درنه مخه اخلم تر بل شاعرانه بنډار مو په لوی څښتن سپارم چې د غزل رنګ به بیا په بله باندې واړومه د غزل رنګ به بیا په بله باندې واړومه شیندلی خیال مې احسانمنده که سرشاره پرېږدي ډېر ښه دی تر بل ادب کڅ شاعرانه بنډار او ادبي مرکې تاسې ټول په ستر او ځواکمن څښتن سپارو الله مو مل شه ښاد باد بریالي او سرلوړي اوسئ زیر صاحب ډېر مننه کور آباد خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور آباد